د خبرونو سرټکی له مرکز څخه کندوز ته د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د پلاو سفر له دغه سفر څخه موخه په دې ولایت کې د شهیدانو او معلولینو ستونزو ته رسیدل په ګوته شوي. د دشتیارچي ولسوالۍ د محیب الله خان د کلي پر سړک جغل اچونه مسؤلینو وایي د دغې پروژې عملي چارې نن رسما پیل شوې. راشي د ارچي ولسوالۍ ته دلته خپل خیره کارونه ترسره کړي او په کندوز کې د فوټبال الف لیګ سیالیو د پیلېدو ځانګړي مراسم. د کندوز ملي راډیو تلویزیون لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. پام وکړئ د خبري ټولګې بشپړ تفصیل ته. نن سه شنبه د 1440 سپوږمیز کال د سفر د میاشتې 23مه د 1401 لمریز کال د وږي یا سنبلې 29مه او د 2022 زیږدیز کال د سپټمبر له 20 نیټې سره سمون لري. زه اسماعیل کلیوال یم. کندوز ته د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت څخه راغلو پلاو د دې ولایت له والي سره د تفتیش او بیا کتنې بورډ غونډه ترسره کړه. په دې غونډه کې مسؤلینو د شهیدانو او معلولینو د حقونو او امتیازاتو پر شفافیت ټینګار وکړ. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د تفتیش او بیا کتنې پلاوی چې مشریع د یاد وزارت مالی او اداري مرستیال مولوي کلیم الله افغان په غاړه لري، د کندوز ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست د فعالیتونو او کاري بهیر څخه د څارنې او کتنې په موخه دغه ولایت ته سفر وکړ او په همدې تړاو د کندوز له والي سره وکتل. په دې کتنه کې مولوي کلیم الله افغان د کندوز ولایت د چارو د شفافیت د ستاینې په ترڅ کې وویل افغانستان په 1401 لمریز کال کې د بودیجې له کمښت سره مخ و، خو له دې سره سره یې د افغان شهیدانو وارثینو او معلولینو ته ژوره پاملرنه کړې او د هیواد د نورو دولتي ادارو په پرتله ورته بېله بودیجه ځانګړې کړې څو وکولی شي د هیواد د شهیدانو او معلولینو د وارثانو په وړاندې مکلفیت او مسؤلیت ادا او د هغوی حقوق او امتیازات په شفاف ډول ژر ورورسوي. د کندوز والی مولا نصر احمد نصرت د ولایت ته د راغلو پلاو له سفر څخه خوښي څرګنده کړه او د شهیدانو او معلولینو له کورنیو سره د مرستو په رسولو کې د خدمتونو او رونتیا په اړه د شهیدانو او معلولینو ریاست فعالیتونه وستایل او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به په پوره توګه همکاري کوي. په کندوز کې د اسلامي امارت له واکمنېدو تر دې مهاله دا سویم لوړپوړی چارواکی دی چې د ولایت ته کاري سفر کوي، د خلکو ستونزې له نږدې اوري او ورته د حل ډاډ ورکوي. د هیواد د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عمومي ریاست لخوا په شمال ختیځ زون کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې د کارکوونکو د ظرفیت لوړونې سیمینار پیل شو. مسؤلین وایي په دې سیمینار کې به د څلورو ولایتونو د جنایي جرمونو سره د مبارزې آمرینو او کارکوونکو ته د جرمونو د څېړلو او څرنګوالي سربیره د مجرمینو پر وړاندې د مسلکي چلند په تړاو 10 ورځنی سیمینار ورکړل شي څو وکولی شي په راتلونکي کې د مجرم پر وړاندې تر بل هر وخت مسلکي چلند وکړي. په دې اړه پام وکړئ چمتو شوي راپورته. په شمال ختیځ زون کې د لومړي ځل لپاره د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې آمرینو ته 10 ورځنی سیمینار جوړ شو. مسؤلین وایي دا سیمینار د هیواد د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عمومي ریاست له لورې په شمال ختیځ زون کې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې آمرینو او کارکوونکو د ظرفیت لوړونې په موخه جوړ شوی څو وکولی شي په راتلونکي کې د جنایي جرمونو د کشف پر وړاندې تر بل هر وخت مسلکي چلند وکړي. اینا 4 ولایت فقط آمرین بخشاش، مدیر صاحب جنایی، آمرین کشف، مدیر تحلیل ارزیابی و مدیر جنایی را در مجموع چی میکنیم؟ اینا را با کنترل منطقوی
همون ولایت 4 نفر از 4 ولایت ده ولایت قندوز مرکزیت داره. برای 10 روز است همین سمینار ما برای 10 روز در ولایت قندوز آغاز شده. په همدې مهال د امنیه قمندانۍ مسؤلین د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې آمرینو او کارکوونکو د ظرفیت لوړونې لپاره داسې سیمینارونه اړین بولي او د دې ورته په نورو پروګرامونو ټینګار کوي. د جنایي جرائمو هغه کوم اصول او قوانین دي دغه مدیران دغه زده کړي او په همغه باندې عمل وکړي تر څو د دغو زده کړو څخه ټول ولس مستفید او فایده واخلي او د دوی څخه مو دغه ده چې دغه څه زده کړه او دا خپل ولس ته د خدمت پیش کړي. لور ته بیا د سیمینار برخوال د هیواد د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عمومي ریاست له دې ګام څخه خوښي څرګندوي او وایي چې په دغه لس ورځني سیمینار کې به په مسلکي ډول هر څه زده کړي او په راتلونکي کې به د مجرمینو په کشف کې ترې ګټه پورته کړي. به خاطری که ما درس بیاموزیم و به خاطر ملتمان و مردممان صرف به خاطر رضای الله خدمت بکنیم و کارهایی که ما میدانیم و تقویش و کارهایی را که نمیدانیم که از استادان یاد بگیریم و به ملتمان خدمت بکنیم. په شمال ختیځ زون کې د جنایي جرمونو سره د مبارزې آمرینو او کارکوونکو ته دا سیمینار په داسې حال کې جوړیږي چې څه باندې یوه میاشت وړاندې هم د سره صلیب نړیوال سازمان له لورې په کندوز کې د حوزو آمرینو لپاره د جګړې پر مهال د ولسي وګړو د خوندیتوب په موخه 3 ورځنی سیمینار جوړ شوی و. د کندوز ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د ملي او نړیوالو رسنیو او د سیمهییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د مسؤلینو ترمنځ د همغږۍ غونډه د دغه ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د سیمهییزو رسنیو د مسؤلینو او د خبریالانو پر وړاندې د شته ننګونو په لرې کولو ټینګار شوی دی. په دې اړه پام وکړئ هم چمتو شوي راپورته. دا غونډه د کندوز د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا په داسې حال کې ترسره شوه چې د ملي او نړیوالو رسنیو استازو او خبریالانو پکې ګډون کړی و. مسؤلین وایي په دې غونډه کې د رسنیو او د خبریالانو پر وړاندې د شته ستونزو هوارۍ او د خبر جوړونې پر مهال له سیمهییزو ارګانونو سره د ښې همغږۍ په موخه جوړه شوې وه او د مسؤلینو له لورې خبریالانو ته د ستونزو د حل ډاډ ورکړل شوی دی. نو دې ټولو سره مو د ناستې موخه همدا وه چې د دوی غوښتنې واورو، د دوی ستونزو ته رسیدګي وکړو. دوی سره مو مجلس نه وکړی، دوی سره مو مجلس وکړه او دوی څه غوښتنې لري، څه هغه لري، نو هغه مو واورېدلې او تر بله مو تبادل نظر وکړ. نو انشاءالله له دوی نه امید لرو چې دوی د خپلې تلویزیونونو چې دي رادیوګانې دي، همدارنګه نشراتي هغې دي، چاپي دي، دا ټولې برقرار وساتي، فعالې وساتي او خپل فعالیت وکړي. نو په همدغه اساس باندې دوی راغوښتي وو، له دوی سره ناست درلودله. بل لور ته بیا د ملي او نړیوالو رسنیو خبریالانو او مسؤلینو د خپلو کاري فعالیتونو په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې د خبریالانو او رسنیو ملاتړ د دولت له مکلفیتونو څخه دی او د کندوز له مسؤلینو یې وغوښتل چې د ستونزو په حل کې ورسره همکاري وکړي. د کندوز د اطلاعات او کلتور ریاست له سیمهییزو ملي او نړیوالو رسنیو سره د همغږۍ دا غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې د اسلامي امارت له بریا وروسته په کندوز کې د ملي راډیو تلویزیون سربیره له 10 څخه زیاتې تصویري، غږیزې او چاپیزې رسنۍ فعالیت کوي. په کندوز کې د بشري ټولنې لپاره د سعادت خیریه موسسې د دې ولایت په تالو او شونډو چاک 200 ماشومانو درملنه د جراحۍ له لارې پیل کړې ده. د دغه خیریه موسسې مسؤلین وایي چې د ماشومانو د عملیاتو بهیر د پلان له مخې ثبت او پیل شوی او هر ورځ په اوسط ډول 15 ماشومان عملیات کیږي. دا کامچاک ماشومان دي، هغه ماشومان چې د مور له ګېډو په طبیعي ډول په کامچاک او په شونډو چاک دنیا ته راغلي. په همدې مهال په کندوز کې د بشري ټولنې لپاره د سعادت خیریه موسسې د دغو ماشومانو د عملیاتو او درملنې چارې پر غاړه اخیستې دي. د دې خیریه موسسې د مسؤلینو په وینا د تالو او د شونډو چاک لرونکي 200 ماشومان جراحي عملیاتو ته چمتو دي او هر ورځ په اوسط ډول د 15 ماشومانو د شونډو جراحي عملیات ترسره کیږي. 200 نفر ثبت نام کردن که این لبچاک و کمچاک هستند و از ولایت شمال شرق هستند و سایر ولایت های افغانستان هم در اینجا مراجعه میکنند. در اینجا محدودیت موجود نیست. ما هر هموطن ما که چنین مصاب باشه در اینجا عملیات صورت میگیره.
د دغه انسټیټیوټ د جراحي متخصص چې له ترکیې څخه کندوز ته د ماشومانو د جراحي د ترسره کولو په موخه راغلی وایي د دغو لبچاکو ماشومانو عملیات او درملنه په وړیا توګه ترسره کوي او د داسې کسانو درملنه د انسانانو بشري فعالیت بولي. ان شاء الله د دې ځینه تقریبا 1.5 ماشومانو پلان لرو چې عملیات وکړو. د هغې نه پس ما پلان دی چې هلمند ته لاړ شم. هلته 200 شاوخوا ماشومان راجمع شوي دي چې څومره موږ عملیاتوی شي څومره امکانات دي ان شاء الله مخکې وړو. بل لور ته بیا د دغو ماشومانو کورنۍ د سعادت خیریه موسسې له دې بشري اقدام څخه خوښي څرګندوي او په جراحي عملیاتو د داسې ماشومانو درملنه خپل لوی ارمان په ګوته کوي. و هر روز به مشکلات هستیم، ببینید نان میخوره به مشکلات است، یه وقت میغلطه به مشکلات است. دماغش یک دندان داشت دم بینیش، دندانش غلطی، دندانش معده شد دیگه. هر روز تو مشکلات هستیم قطعش. یه عمل شد، عملیات کردن دکتر صاحبای محترم، این رایگان عملش رایگان کرد. مال فعلا بسیار پیش دکتر صاحبا بسیار خوشحال هستیم که کمی نتیجه دادن به صاحب. ډاکټران په ماشومانو کې د شونډو او تالو د ماتېدو اصلي لامل د مور د امیدوارۍ پر مهال د غیر نسخي درملو زیات استعمال او د ویټامینونو نشتوالی ښیي. د یادونې وړ ده چې په تېره یوه لسیزه کې په افغانستان کې څه باندې 4,000 د داسې ماشومانو عملیات او درملنه شوې چې اوس د دغې لړۍ پاتې برخه په کندوز کې هم پیل شوه. د کندوز د دشتیارچي ولسوالۍ د محب الله خان کلي د سړک د جغل اچولو عملي چارې پیل شوې. د دشتیارچي ولسوالۍ د چارواکو په وینا د دغه سړک اوږدوالی 0 کیلومتره او پلنوالی 4 متره دی چې څه د پاسه 10 میلیونه افغانۍ د یونیسیار دفتر په مالي لګښت جوړیږي. د کندوز دشتیارچي ولسوالۍ د محب الله خان د کلي فرعي سړک چې 0 کیلومتره اوږدوالی او 4 متره پراخوالی لري د یونیسار دفتر په مالی مرسته او د OIM دفتر په همکارۍ د جغل اچونې عملي چارې پیل او څه د پاسه 10 میلیونه افغانیو په ارزښت لګښت پرې راځي. او تحمیل کننده د دې چې دا یونیسار ده او تطبیق کننده واردی په نوم باندې ده او دلته په هماهنګي د ریاست امور مهاجرین او نماینده د ولایت او د ولسوالۍ خپل ولسوال صاحب هجرت الله نصرت یدی د کوشش او هڅه او د ټولو مؤمنانو او اصل قیاس د همبستګي مشران سپینګيري نو دغه سړک افتتاح نن وشوله. د دشتیارچي ولسوالۍ چارواکي د دې پروژې پلي کېدل د خلکو د ستونزو په هوارۍ کې اغیزمن بولي او له مرستندویو موسسو غواړي چې په دشتیارچي ولسوالۍ کې نورې پراختیایي پروژې هم پلي کړي. دا غوښتنه چې راشي د ارشیف ولسوالۍ ته دلته خپل خیره کارونه ترسره کړي تر څو د مظلوم ولس د هغوی له کارونو څخه استفاده وکړي. بلخوا د سیمې اوسیدونکي د دغه پروګرام په پلي کېدو خوښي څرګندوي. دوی وایي د دشتیارچي ولسوالۍ اوسیدونکي د دغه کلي د اوسیدونکو په څیر له جدي ستونزو سره مخ دي او په دې ولسوالۍ کې د پراختیایي پروژو له پلي کولو سره به د کلیوالو اړتیا هم پوره شي. دا زموږ د کلي ډېر د مشکلات سره واقع وو چې سړک مو ټول خراب و، کندې و، دوړې و، خاکباد و. نو دا په همکارۍ د دې پیلي حکومت محترم ولسوال صاحب د نورو د دې په همکارۍ او د زموږ 4 شوراګانو په تلاش باندې چې مؤسسات ته مو مراجعه وکړه او دوی دا زموږ صدا او عرض واورېدی او دا سړک یې راته منظور کړي. ډیر 2000 کور د دې څخه استفاده کولای شي او موږ د ډیر مشکلات سره مخامخ نو اوس چې دا جوړیږي په دې باندې افتخار کو خوشاله ډیر نو خدای پاک دې وکړي چې په خیر جوړ شي او موږ د دې حکومت پیلي حکومت څخه ډیر منندوی. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د اسلامي امارت د نظام د اغیزمنتوب له امله تر دې وړاندې د کندوز په علي اباد ولسوالۍ کې هم د پراختیایي پروژو عملي کار پیل شوی و. د خان آباد په ولسوالۍ کې نن د اسلامي امارت د هغه حکم د تطبیق د څرنګوالي په اړه غونډه وشوه چې له مخې د هیواد په کچه ټولو پوځي ارګانونو څخه د بدنامونکو او بدعمله وګړو ګوښه کول او د لیکو تصفیه کول په ګوته شوي وو.
د خان آباد په ولسوالۍ کې د قاري نعمت الله صلاح الدین په مشرۍ غونډه جوړه شوه چې د پوځي ادارو مسؤلینو پکې حضور درلود. په دې ناسته کې د اسلامي امارت د مشرتابه د حکم د تطبیقولو په اړه ټاکل شوي کمیسیون د تېرې یوې اونۍ اجرات وړاندې کړل. د دې کمیسیون غړو وویل د څېړنو په لړ کې هغه کسان چې د غلا، غصب او خلکو په ځورولو تورن وو او یا یې عمرونه کم او لغړزني وو د مجاهدینو د لیکو څخه وایستل شول. د دې ولسوالۍ د پوځي مسؤلینو په دغه ناسته کې د چک پاینټونو، ګزمو او نورو امنیتي چارو په تنظیمولو هم خبرې او په اړه پریکړې وشوې. د یو بل خبر له مخې د قلعه زال په ولسوالۍ کې هم د ولسوال اسامه زلمي په مشرۍ نن د امنیتي مسؤلینو غونډه جوړه شوه. په دې ناسته کې هم د بدنامونکو او بدعمله کسانو د شتون څخه د مجاهدینو د لیکو د تصفیه کولو په اړه د ټاکل شوي کمیسیون د غړو لخوا ریپورټونه وړاندې شول او ترڅنګ یې د امنیتي چارو د لا ښه سمبالولو او ډاډمن امنیت د تامینولو په موخه خبرې وشوې او تصمیمونه ونیول شول. د دشت ارچي ولسوالۍ د کرنې او مالدارۍ مدیریت د حساب ورکونې په یوې غونډه کې ویلي چې سږکال د دې ولسوالۍ په زرګونو بزګرانو او مالدارانو باندې د اصلاح شویو تخمونو سربیره، کیمیاوي سره او د څارویو خوراکي توکي ویشلي دي او له دې کار څخه موخه په دې ولسوالۍ کې د بزګرانو او مالدارانو ستونزو ته رسیدل په ګوته کوي. دا غونډه د دشت ارچي ولسوالۍ د کرنې مدیریت لخوا په دې ولسوالۍ کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د ترسره شویو کړنو او لاسته راوړنو په اړه د راپور ورکولو په موخه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د دشت ارچي ولسوالۍ مرستیال مولوي جمعه ګل محمود، د ادارو استازو، میراباشانو، بزګرانو، مالدارو او قومي مشرانو برخه اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د دشت ارچي ولسوالۍ د کرنې او مالدارۍ عمومي مدیر مولوي موسی د خپلو فعالیتونو او لاسته راوړنو مفصل راپور حاضرینو ته وړاندې کړ. نوموړي د خپلو خبرو پر مهال وویل چې سږکال په زرګونو بزګرانو او مالدارانو باندې د غنمو اصلاح شوي بذري تخمونه، کیمیاوي سرې، د څارویو خوراکي توکي، واکسینونه او کرنیزې کڅوړې ویشل شوي. د راتلونکي لپاره په دې برخه کې له بزګرانو او مالدارو سره د لا همکارۍ ژمنه وکړه. په همدې مهال بیا د دشت ارچي ولسوالۍ د کانال عمومي میراباشي نجم الدین خبرې وکړې او د کانال او کوکباشیانو ستونزې له مسؤلینو سره د شریکولو ترڅنګ د کانال ترمیم، پاکولو او کیندلو په برخه کې د کرنې ریاست له هڅو او همکاریو مننه وکړه. ورپسې یو تن بزګر د دغه ولسوالۍ د بزګرانو په استازیتوب د کرنې د مدیریت د خدمتونو د وړاندې کولو له امله مننه وکړه او د بزګرۍ په برخه کې د پروګرامونو او پروژو په تطبیق کې له دولتي ادارو سره د همکارۍ ژمنه هم وکړه. د دې غونډې په وروستیو کې د دشت ارچي ولسوالۍ مرستیال مولوي جمعه ګل محمود هم د مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې او د کرنې ریاست له هر اړخیزو همکاریو او هلو ځلو څخه یې قدرداني وکړه او ویل چې د ولسوالیو په کچه د کرنې ریاست فعالیتونه بېساري دي. نوموړي د راتلونکو ورځو د پلانونو په اړه هم خبرې وکړې او دا یې یو نیک ګام وباله. هغه د بزګرانو او مالدارانو د ودې په موخه خپل ملاتړ څرګند کړ او په دې برخو کې د یادې ولسوالۍ له خلکو د لا همکاریو غوښتنه وکړه. وروستی خبر هم دا چې د کندوز الف لیگ سیالۍ په ځانګړو مراسمو کې پیل شوې. دغه د پرانیستي مراسم د فوټبال فدراسیون د مسؤلینو او د ورزشکارانو په شتون کې د کندوز په سپینزر ورزشي لوبغالي کې ترسره شول. د لوبغاړو د غوراوي په موخه دغه سیالۍ څو اونۍ وړاندې د مرکز او ولسوالیو د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې، خو نن د دغو لوبډلو د الف لیگ سیالۍ رسما پیل شوې. په دې ټورنمنت کې د الف لیگ په بڼه 14 ورزشي ټیمونه یو له بل سره سیالي کوي. هر هغه ټیم چې زیاتې نمرې ترلاسه کړي د سپورتي تګلارې له مخې د دې ټورنمنت اتل بلل کیږي. د دغو سیالیو په پیل کې د خراسان د ځوانانو ټیمونه او د ستورو ټیمونه له یو بل سره مخامخ شول چې د خراسان د ځوانانو ټیم 3 د یو په توپیر د ستورو ټیم ته ماتې ورکړه او په لومړۍ لوبه کې 3 نمرې ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د سپینزر او استقلال لوبډلو د الف لیگ د قوانینو له 13 مادې څخه د سرغړونې له امله یو ځل بیا خپل لوبې وځنډولې.